درنو ملګرو سلام او ښې چارې زه هیلهمند یم چې تاسې کورنۍ ملګري دوستان به ښه یې له کرونا نه به په امان یې. زه بیا هم هیله کوم چې تاسې په کورونو کې پاتې شئ تر څو روغ پاتې شئ. په کور کې پاتې کېدل ستاسې د روغتیا یو ډول تضمین دی ځکه کرونا په ډېرې چټکۍ روانه ده. همدې په اړه موږ تاسې هم آنلاین درسونه وایو. نن زموږ ستاسې د درس موضوع په مورفولوژي کې د نوم ګردان دی. تاسې خو به پوهېږئ چې ښه نوم خو ما درته تشریح کړي. ښه اوس دا ګردان به څه معنی؟ له ګردان نه یا د تصریفېدو نه یا د مورفولوژیکي یا د دغې مورفولوژیکي عملیې نه هدف دا دی چې یو نوم له خپل اصلي حالت نه و بل حالت ته واوړي. هغه حالت چې دغه نوم پرې جوړ شوی له دغه حالت نه چې بل حالت ته واوړي دا دې ته چې وایي ګردان وي. یا په دې موږ تاسې باید وپوهېږو چې نوم څه ډول ګردان څنګه بدلون کړی، څنګه اوړون کړی او څنګه جمع شوی یا څنګه د جنسیت په اساس تغییر کړی دې ته چې وایي ګردان وي. نو د پښتو ژبې نومونه له دریو خواو ګردان کوي. لومړنی د جنس په اساس، یو اسم د جنس په اساس ګردان کوي. دویم د عدد په اساس، یو اسم د جمع مفرد په اساس ګردان کوي چې مفرد اسم څنګه دی او جمع څنګه دی. دریم د حالت په اساس، حالت په اساس د حالت اساس نه هدف دا دی چې یو اسم اصلي حالت څنګه دی او بل مغایره حالت څنګه دی. دا یو اسم یعنی مثلا مفعولي حالتونو کې څنګه دی، په فاعلي حالتونو کې څنګه دی، په نورو ندایي حالتونو کې څنګه دی، نسبتي حالتونو کې څنګه دی. دا د حالت نه هدف. اوس موږ تاسې لومړنی بحث د جنس له مخې د نوم ګردان دی. نو تاسې پوهېږئ چې جنس زموږ سره په پښتو ژبه کې یو دی. څنګه دی؟ یو. او دویم چې مرکزی ده، د مرکزي لپاره ما هماغه ټولنیز بکګراونډ درته ووایو چې که له نارینهو سره ډېره راشه درشه لري نو نوم به نارینه وي او ښځینهو لپاره ښځینه به وي. خو د نرښځیانو لپاره کوم نوم داسې نشته دی چې موږ تاسې هغه ګردان کړو، تغییرات پکې راولو. کله که د جنس له مخې خبره کوو نو لومړنی نارینه او بل ښځینه. دا نومونه ځانګړي نښې لري او د همغه نښو په اساس ګردان کوي. زه مثلا تاسو وایم چرګ، صحیح؟ چرګ دې سم کانسونیټ پای ته رسېدلی دی. چرګ ښځینه شکل څنګه دی؟ چرګه. مثلا په نارینهو کې ورته وایم خالد، ښځینه شکل یې خالده دی. خپل نوم محبوب، ښځینه شکل یې څه دی؟ محبوبه دی. دا نومونه څنګه دي؟ یعنې د دوی ګردان څنګه دی؟ ګردان یې دا دی چې د نارینه شکل لپاره دغه ډول شکل دی، د ښځینه لپاره دا ډول شکل دی. دلته چرګ دی صرف یو هغه ګل لوېدلی دی نو چرګه شوی. خالد دی یو هغه ګل لوېدلی دی خالده شوی دی. محمود دی یو هغه ګل لوېدلی دی محموده شوی او دې ته ورته نور. دا بخې چې دا یې د جنسیت په اساس د اسم ګرداني خوا ده. تر ټولو مهمه او جنجال برانګیز بحث چې دی هغه د عدد په اساس. عدد نه هدف دا دی چې یو اسم به یا مفرد وي یا به جمع وي. صحیح ده؟ مفرد او یا هم جمع. مثلا یو اسم څنګه موږ له مفرد حالت نه دویم یا جمع حالت ته اړو. نو په دې خاطر چې کار لا اسانه شي، په دې خاطر چې ستونزې کمې شي، موږ داسې کړي چې ښځینه نومونه مو بیل د عدد له مخې جمع مفرد بڼې بیان کړي دي او د نارینه نومونه مو بیل بیان کړي دي. نو په پیل کې موږ تاسې نارینه نومونه کېږو چې د نارینه نومونو د جمع نښې څه شی دي؟ ښه ما مخکې ویل چې د نارینه نومونو د جمع یا د جمع ګردان کوم بدلون کوي هغه ځانګړي نښې لري او په ځانګړي ډول باندې جمع کېږي. نو زه غواړم چې هغه ته تشریح کړم.
تاسو پوهیږئ چې مفرد هغه څیز لپاره کارول کېږي چې هغه یوازې وي، یک تال تنها. جمع د هغه څیزونو لپاره کارول کېږي چې ډېر وي. نو د نارینه نومونو د جمع نښې چې موږ اوس بیانوو چې له مفرد حالت نه و دویم جمع حالت ته څنګه بدلېږي، په دې خبرې کوو. دا لومړنۍ خوا هغه نومونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي. په څه شي؟ په کانسوننټ. هغه نومونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي دا په دوه ډوله جمع کېږي. کانسوننټ نومونه په دوه ډوله جمع کېږي. یو هغه نومونه یو په ان جمع کېږي، بل په ونه. هغه نومونه چې ساکښ وي، یعنې ژوندي اشیا وي، څیزونه ژوندي وي او په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي، دا به په ان جمع کېږي. لکه هلک، هلکان، پړانګ، پړانګان، په ان جمع کېږي ځکه دا ساکښ څیزونه دي. خو که چېرته بېسال وي او په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي دا بیا په ونه جمع کېږي. لکه کور، کورونه، موټر، موټرونه، سړک، سړکونه. د کندهار د سیمې د جنوب د کویټې د سیمې خلک چې دي هغوی بیا په ان هم کېدای شي ځینې نومونه جمع کړي، لکه سړک سړکان بولي، کېدای شي موټرو ته موټران ووایي او دې ته ورته نو. خو هغه لهجوي بحث یې موږ نه غواړو چې دلته په ډېر لهجوي بحث باندې وغځو. دا د نارینه نومونو د جمع لومړنی بحث دی. دا یو. دویمه نښه یې هم شته چې زه غواړم هغه دلته تاسو ته تشریح. هغه نارینه نومونه چې په نرمه یا یا هم په نارینه یا پای ته رسېدلي وي، په دغه یا چې پای ته رسېدلي وي، دا به په کوم یا جمع کېږي؟ په څرګند یا. بیا یې درته وایم هغه نومونه چې په نارینه یا پای ته رسېدلي وي په څرګند یا به جمع کېږي. لکه سړی جمع څه دی؟ سړي. منګی جمع څه دی؟ منګي. کوده، کودي. خوره، خوري او دې ته یا خوري. صحیح؟ بل هغه خپلواک یو څپیز او دوه څپیزه نومونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي هغه هم په دوه ډوله جمع کېږي. لومړی هغه یو څپیز نومونه، یو څپیز، یو څپیز نومونه چې په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي یوازې د یو غږ شاته ور اچوو، یعنې په زور باندې جمع کوو. مثلا غل جمع څه دی؟ غله. مل جمع څه دی؟ مله. نور چې کېدای شي په دې برخه کې تاسو ډېر زیات نور مثالونه هم پیدا کړئ، لکه خر، خره، شین، شنه او داسې نور. بل هغه یو څپیز یا دوه څپیزه خپلواک نومونه چې دا هم په کانسوننټ پای ته رسېدلي وي د دې د جمع یو ځانګړې قاعده ده. قاعده یې ده مثلا زه تاسو وایم پښتون. کله چې دغه ډول کلمو سره تاسې مخ شئ نو دغه واو چې دی دا په څه کې بدلوو؟ په الف او شاته یې د یو زور غږ ورچوو، لکه پښتون، پښتانه، شپون، شپانه، رون، راڼه، یون، یامه او داسې نور. مسأله زموږ ستاسو سره د پښتو ژبې د نارینه نومونو یو شمېر مشترکې قاعدې دي، کېدای شي دا په ښځینهو کې هم وکارول شي په لږ توپیر سره. د مشترکو قاعدونو هدف دا دی چې په ښځینهو کې کارول کېږي خو په یو څه توپیر سره. کېدای شي
هغه معنوي نومونو کې هم وکارول شي. مثلا هغه نومونه چې په الف پای ته رسیدلي وي خو نارینه وي، یعنې معنوي نارینه نومونه وي. د دې لپاره لکه ماما په چی جمع کېږي؟ ماماګان. کاکا کاکاګان. صحیح ده؟ او داسې نور نارینه نومونه چې معنوي حیثیتونه لري دا کېدای شي چې په ګان باندې جمع شي. ځینې چې دي بیا هغه مشترک صفتونه چې د نر او د ښځې لپاره یو ډول کارول کېږي لکه ساده، دا هم په ګان جمع کېږي، فقط توپیر په جمع کې کېږي. ساده ګان که چې د ښځینه حالت ته اړو ساده ګان، خو دلته حالت زموږ د نارینهو نه دی نو ساده ګان، پیاده ګان. دا چې دا مشترک صفتونه دي د نر او د ښځې لپاره، د ساده او پیاده او دا شیان. بل هغه نومونه چې په ډفټانګ واو پای ته رسېدلي وي کېدای شي دا هم په ونه جمع شي، لکه کنډو. کنډو په چی جمع کېږي؟ په ونه. کنډو کنډونه. صحیح ده؟ پلو پلوونه. چلو چلوونه او داسې نور. وخت نه وخت پیدا شي چې په آن یا هم په یان هم جمع کېږي، لکه ملا. ملا ملایان. میرزا میرزایان. صحیح؟ نور هم تاسو کولی شئ چې ډېر زیات مثالونه وتړئ په یان باندې یا په آن باندې چې ښه. وروستۍ قاعده د جمع بیا په نارینه نومونو کې دا ده چې هغه کله ناکله ځینې کلمات ماتوي. څنګه کوي؟ ماتونه کوي. یوه کلمه کاملا ماته کوي، لکه پلار. د دې په یو شمېر لهجو کې جمع آن باندې د پلار پلاران وي. په یو شمېر لهجو کې بیا کلمه ماتي، پلرونه. پلار پلرونه. دغه الف پرې لویږي، پې لام ری دا سره جمع کېږي، ونه باندې جمع کېږي. پلار پلرونه. وراره وریرونه. وراره وریرونه. ښه نیکه خو هسې نه په غږ باندې پای ته رسېدلی، هغه باید په ونه باندې جمع شي. دا اوس هسې نننی درس که چیرې پوښتنه وړاندیز نیوکه او پیشنهاد لرئ کامنټ یې کړئ. زموږ د یوټیوب چینل زرپاڼه لایک کړئ، همدارنګه زموږ د فیسبوک زما شخصي اکاونټ فالو کړئ درسره، تاسې هلته موږ سره مله شئ او همدارنګه د زرپاڼې پاڼه لایک او خوښه کړئ. مننه.